بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ده الله عز وجل څخه مو تر وختیا او سلامتیا فهیلم. سورة النور مدني سورت دی، څلور شپږ آیاتونه لري. د مدني سورتونو او مکی سورتونو څخه هدف او مفهوم دا نه دی کوم سورتونه چې مدني سورتونه لیکل شوي نو هغه په مدینه منوره کې نازل شوي دي، او کوم سورتونه چې مکه مکرمه ورته لیکل شوي چې مکی دي نو هغه په مکه مکرمه کې نازل شوي دي. دا مفهوم تر ډیره پورې غیر مسلکی دی. کچیرې د تفسیرا او دغه د قرآن هغه مسلکی اړخ ته راسو نو هغه سورتونه چې هغه مدني ورته لیکل شوي هغه سورتونه دي چې د هجرت څخه وروسته نازل شوي، او هغه سورتونه چې هغوی ته مکي لیکل شوي هغوی د هجرت څخه مخکې نازل شوي دي. مطلب ډېری داسې سورتونه شته چې هغه نه په مکه مکرمه کې نازل شوي دي او نه په مدینه منوره کې، چې دا په دې دلالت کوي چې دا مکي نه دي یا نه دا مدني نه دي. نو د مکي او مدني سورتونو ترمنځ فرق او جلاوالی دا دی چې مکی سورتونه د هجرت څخه مخکې او مدني سورتونه د هجرت څخه وروسته نازل شوي. سورة النور د مدني سورتونو د جملې څخه هغه سورت دی چې د ډیرو فضایلو او لوړ مقام خاوند دی. په دې سورت کې شرعي احکام شته. په دې سورت کې د الله عزوجل ځینې شرعي احکام واضح کړي دي، ځینې عامه قضیې و، خاصې عوامې قضیې و، شرعي حدود و چې د هغو څخه مثلا د قذف و، د زنا حد دی. همداسې عام و مهم توجیهات د فامیلي ژوند په اړه هم همداسې ځینې توجیهات لري. د فامیلي ژوند، د فرد ژوند، د فرد د ادب، اخلاق، ټولنیز اصولو لپاره، د یو فامیلي د سیستم لپاره، د زوج او زوجې د ژوند لپاره، او همداسې د ټولنې د بنا او د جوړښت لپاره په دې صورت کې احکام او توجیهات شته. اجتماعي آداب پکښې کې دي، د نارینه‌و او ښځینه‌و اختلاط دی. په دې صورت کې دا بیان شوي دي چې په نارینه‌و او ښځینه‌و اختلاط څه حکم لري، باید څنګه وي، مسلمانه کورنۍ باید څنګه وي، مسلمان فامیل مطلب باید څنګه وي، او د اسلام پر دین باندې د استقامت څخه بحث شوی دی. اوس د دې صورت د فضیلت په اړه داسې ویل کېږي چې عمر رضی الله تعالی عنه د کوفې خلکو ته وویل، اهل کوفه ورته وویل وایي علموا نساءکم سورة النور، وایي تاسو خپلو ښځو ته سورة النور وښایاست. همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه هم همداسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل علموا نساءکم سورة النور علموا رجالکم سورة المائده. د سورة النور مقام او لوړوالی په اړه باندې بحث بیخي ډېر دی، لوړوالی او مقام یې ډېر زیات دی. دا سورت مخصوصا د یو ټولنې د اجتماعي ژوند، د اجتماعي آدابو، هغه که د اجازې اخیستلو څخه یي چې د کور د یو ناولده کور ته ننوتلو اجازه یي، او که هغه د مطلقو قوي احکامو په اړه، دا ټوله په سورة نور کې واضح شوي دي، او ډېر داسې واضح او ډېر مستدلل او قوي سورت دی چې د ټولنې د بنا او جوړښت څخه ډېر بحث کوي. سورة نور شان نزول یا سبب نزول په دې ډول سره دی. کله چې هغه د افک موضوع پر عایشه رضی الله تعالی عنها باندې کوم بد تور چې پر وتړل سو د صفوان سره، د دغه تور د تبرئ او ابرا کولو لپاره الله عزوجل په قرآن شریف کې آیاتونه نازل کړل په سورة النور کې. یو سبب نزول څخه یو سبب همدا و. نزلت سورة النور لتقويم لتبرئه عائشة بعدما أشاع عنها من بعض المنافقين اثناء حادثة الإفك. دغه افک د پیښې په جریان کې چې کوم منافقینو پر عایشه رضی الله عنها باندې کوم بد الفاظ او تورونه تړله، په دغه جریان کې سورة النور نازل شو چې الله عزوجل بیا د عایشه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها د ابراء او د هغې د سپیناوي لپاره الله عزوجل
په همدې سورة النور کې آیاتونه نازل کړل. فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. په دې آیات کې الله عز وجل د عائشة رضی الله عنها ابراء کوي. همداسې د دې د دوهم سبب نزول په داسې ډول سره دی چې یو ښځه د ابن مهزول په نامه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ښځه د ابن مهزول په نامه وه. دا ښځه بدکاره او زناکاره ښځه وه او دې به د نفقې او مال د برابرولو لپاره شرط یې ښودی چې شرط یې همدا زنا وه. نو بیا د مسلمانانو څخه یو شخص اراده وکړه چې د دې سره نکاح وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره همدا مشوره وسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبر ورسېدی، الله عز وجل دا آیات نازل کړي چې الله پاک فرمایي الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. د دې صورت د بل سبب نزول په اړه باندې دا سوال کیږي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هلال بن امیه په نامه یو شخص پر خپلې میرمنې باندې د زنا تور ولګول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی چې زما ښځې زنا کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې یا به شاهدان څیرې یا به د څلور شاهدان پوره کوې او یا نو ستا پر شا باندې حد دی الا بما ظهر الا فی ظهرک حد. به هلال بن امیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا د الله ای د الله رسول یا رسول الله څنګه به زه په خپلې میرمنې نه یم خبر، څنګه به زه نسم پوه، زه به څنګه په خپلې میرمنې درواغ ووایم د دې سره سره چې هغه ما په خپلو سترګو ولیدله. زما دې په الله قسم چې زما ښځې د دغه کس سره زنا کړې. بیا الله عز وجل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه آیات نازل کړي چې فرمایي والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. د سورة النور دغه درې سبب نزول می واضح کړل. اوس راځو د سورة النور تحت اللفظ دغه 5 آیاتونو ترجمه وایو. دغه څخه د مخکې زه غواړم دغه سورة النور 5 آیاتونه تلاوت کړم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. سورة دا یو سورت دی، یو عظیم الشان سورت دی. سورت په لغات کې سترې مرتبې ته ویل کېږي. سورتون دا د یو سترې مرتبې سورت دی او دلته مفهوما د یو خبر په معنا دی. انزلناه کوم چې موږ نازل کړي دي، وفرضناها او موږ پر تاسې باندې پرس کړي دي د احکامو د قطعي او ایجابي احکامو له حیثیت څخه. دا یو سورت دی کوم چې موږ پر تاسې باندې نازل کړي دي. وفرضناها او فرض کړي مو دي د احکامو په بنیاد باندې. وانزلنا فيها او نازل کړي مو دي فيها په دې سورت کې آیاتونه بینات ښکاره کوونکي دي. بینات ښکاره کوي. لعلکم تذکرون شاید تاسې پند ورڅخه واخلي. لعلکم
شاید تاسې یا شاید تذکرونه تاسې د هغه ذاکرین څه د هغه څخه پند واخلئ. دغه د انزال کلمه چې دلته څو وارې ذکر سوې ده چې سورة انزلناها، بیا وایي وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. د مفسرینو په اند باندې دا په دې سبب دلته څو وارې راغلې ده چې دا ټینګار پر دې کوي چې دغه قرآن دغه سورت نور یا د مکمل قرآن یوازې دې لپاره نه دی چې څوک تلاوت کړي، بلکې د احکامو پر بنیاد باندې دا سورت باید عملي سي. دوم آیات راځو الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. الزانیة هغه زانی ښځه، والزانی او هغه زانی نارینه، فاجلدوا تاسې ووهئ كل واحد هر یو د دغه دواړو څخه، كل واحد هر یو منهما د دې دواړو څخه 100 جلده، سل چلاخي، سل درې. ولا تأخذكم او تاسې ما اخلي بهما په دوی سره رأفتن نرمي او د دوی په مقابل کې یا دغه حد په مقابل کې نرمي. فی دین الله د الله په دین کې ان کنتم کچیر تاسې تؤمنون باور لري بالله والیوم الاخر د الله په الله باندې او د آخرت پر ورځ باندې. په دې آیت کې الله عزوجل د زانی او زانیه یعنی د غیر محسنی او غیر محسن نارینه بدوالی بیانوي او دا بیانوي چې دغه جرم چې دی هغه د سختي مؤیدي او سختي جزا وړ دی او دغه جزا کې هر ډول تعامل، هر ډول بخښنه، هر ډول تعادل یا ځنډېدل او هر ډول رحم د دې جرم جزا عملي کولو کې مطلب مطلق حرام دی. او الله عزوجل فرمایي چې که چیرې تاسې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ نو تاسې پر دغو کسانو باندې رحم مه کوئ. هر زانی او هر زانیه هر یو د دوی څخه باید سل درې ووال سي. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. د دوی د لاس پکوالي او د دوی دغه جرم د لا دروندوالي د ښکاره کولو په سبب باندې الله عزوجل وایي وليشهد، او تاسې شاهدي ورکړئ، تاسې مشاهدین یا هغه کسان یو ډله تاسې راوړئ تر څو دغه کسانو ته وګوري د جزا په وخت کې. وليشهد چې وګوري عذابهما د دغو دواړو عذاب. طائفة یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو کسانو څخه، د مؤمنینو څخه باید یو ډله دغه عذاب په جریان کې موجود وي تر څو د دې عذاب د دغه جرم بدوالی دوی ته هم واضح سي او دا جرم د بخښنې نه دی. زیات آیات راځو الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. الزانی هغه نارینه زنا کوونکی، لا ينكح نکاح نکوي یا ندي کوي الا مگر زانیتن د هغه زانی ښځې سره او مشرکتن د یو مشرکې ښځې سره. والزانیة همداسې یو زانی ښځینه لا ينكحها دا زنا نه کوي الا دا نکاح نه کوي الا زانین مگر د یو زانی نارینه سره او مشرکین یا د یو مشرک سره. وحرم ذلك على المؤمنین او دا پر مؤمنانو باندې حرام سوی. دلته الله عزوجل په دغه آیات کې فرمایي چې زانی د زانیه ښځې سره نکاح کوي او زانیه ښځه د زانی سره نکاح کوي. او ښه او بد لکه مخکې چې هم ذکر شوله ښه او بد نه سره یو ځای کېږي. امام فخر الرازي رحمه الله د دې په تفسیر کې داس فرمایي چې د دې تر ټولو ښه تفسیر دا دی چې عموما طبیعتاً هم همداسې دی چې بد انسان بد غوره کوي، سپک او بېدینه اولادینه نارینه هغه د ځان دپاره د ده هم شکله سپکه او زاني ښځینه غواړي. همداسې یو لوړ او پاک او عفیفه ښځینه خپل ځان دپاره یو پاک او صحیح انسان غواړي. مطلب د دغه دواړو ډلو څخه چې هغه زانیه او زاني دي دواړه
خبیث غواړي، که څوک خبیث وي هغه د خبیث غوښتنه کوي، او که څوک طیب وي هغه د طیب غوښتنه کوي، او د طبیعتا هم داسې دی. که څوک په ډېر اندازه خبیث وي هغه همداسې په ډېر اندازه خباثت والا څوک غواړي. که څوک څونه ډېر پاک وي هغومره اندازه باندې د طبیعت انسان فطرتا داسې دی چې غوښتنه یې هم د بد او د ښه. که چیرې دی بد وي نو بد غواړي، او که ښه وي نو ښه غواړي. لکه څنګه چې فخر الرازي رحمه الله په همدې تفسیر کې هم ذکر کړي وو. بل آیات راځو، والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. دا هم داسې لکه د شان نزول چې ما په سر کې ویلي، هغه هلال بن امیه چې پر خپلې ښځې باندې د زاني او د تور لګولی وو، د زانیت تور لګولی وو، همداسې شان نزول یې همداسې دی، او د هغه په سبب باندې نازل شوی دی، او حکم یې هم دی. والذین هغه کسان یرمونکم چې تور لګوي، توریې المحصنات هغه حسینې محسنې عفیفې ښځینه، ثم لم یأتوا بیا را نه وړي، ثم وروسته لم یأتوا را نه وړي بأربعة شهداء په 4 شاهدانو سره، بیا په 4 شاهدانو سره راتګ ونه کړي، فجلدوهم تاسې دوی ووهئ په جلدو سره، په درو سره، 80 جلدة 80 درې، ولا تقبلوا او تاسې مه قبلوي، مطلق نه قبلولو هدف دی. لهم ولا تقبلوا لهم تاسې د دوی لره مه قبلوي شهادة شاهدي ابدا هیڅکله، واولئک هم الفاسقون او دوی د فاسقانو د ډلې څخه دي. دغه فاسقین چې پر خپلو ښځو باندې یا په عموم کې د قذف کوي، یو څوک مقذوفوي په دغه بد تور سره، د یو چا بې ابي کوي، د یو چا عفت ته تاوان رسوي، په ټولنه کې د هغه بې عزتي کوي، دغه کسانو ته الله عز وجل په قرآن کې 2 جزاګانې ورکړي دي. یوه جزا یې دا ده چې دا کسان باید په عام محضر کې 80 درې وویل شي. دویمه جزا یې دا ده چې د دې کسانو شاهدي مطلق نه قبلیږي، چې د مقذوفو کسانو د حق اخیستلو لپاره دا یو ډېره ښه جزا ده. بل آیات راځو، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. په دې آیات کې الله عز وجل دوی مستثنا کوي او دوی ته یو لاره د نجات ورکوي، مګر هغه کسان، الا الذين مګر هغه کسان تابوا چې توبه وکړي من بعد ذلك دغه ګناه څخه وروسته، واصلحوا صلح راولي، اصلاح راولي په خپل ځان کې، فان الله غفور رحيم، الله عز وجل غفور او رحیم ذات دی. کوم کسانو چې قذف کړي وو، مسلمانې ښځې یې په زنا باندې تورن کړي وي، د هغوی عزت یې اخیستی وو، دغو کسانو دپاره الله عز وجل ویل چې 80 درې باید وویل سي، د دوی شهادي ابدا نه قبلیږي. چې ابن کثیر رحمه الله هم داسې وایي چې د دې لپاره 3 جزاوي چې 80 درې دي، شهادي نه قبلیږي، او دوی د فاسقان ویل سوي چې دا کسان د فاسق په نوم ویل سوي. مګر هغه وخت چې بیا دوی توبه وکړي او بیا په خپلو اعمالو کې تغیر راولي، نیت و اراده یې دواړه تغیر سي، په عمل کې هم په دې کې تغیر راسي، بیا الله عز وجل غفور رحیم دی، الله عز وجل د دوی مغفرت او بخښنه کوي. نو دغه 5 آیاتونو د مفهوم لکه څنګه چې وختي مې ذکر کړي، زه یې بیا د مفهوم یې وایم. په لومړي آیت کې الله عز وجل دا فرمایي چې دغه احکام قطعي دي، او د احکام دغه قرآن چې ما تاسو ته نازل کړي دي، دغه قرآن یوازې د تلاوت لپاره نه دی، بلکې دا مې نازل کړي دي د عملي کولو لپاره. دا په دې کې احکام دي، دا فرض شوي دي پر تاسو باندې. بل ته دا ذکر شوي دي چې یعنی غیر محسن ته باید جزا ورکول شي. هغه کس چې غیر محسن هغه په ټولنه کې فساد رامنځته کړي، او هغه کس زاني، محسن معنا پاک، غیر محسن معنا ناپاک، یا غیر محسنه معنا ناپاکه، دغه کسانو ته باید جزا ورکول شي چې الله عز وجل 100 درې د هغوی دپاره ټاکلي دي. او الله عز وجل فرمایي چې بیخي لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم مؤمنین. که چېرې تاسو په الله او د آخرت د ورځې باندې ایمان لرئ، تاسو په دغه حد کې مطلق نرمي مه کوئ. همداسې الله عز وجل د مؤمنو ښځو او مؤمنو نارینه‌وو د عزت ساتنې، د هغوی د ابرو د ساتنې لپاره هغه کسان چې هغوی قذف کوي، د هغوی لپاره سخته جزا ټاکلې چې هغه 80 درې دي، د دوی شهادي نه قبلیږي، او دوی ته فاسقان ویل سوي دي.
بیا هم الله عزوجل یو بل اپشن دوی ته ورکړی دی چې هغه که چیرې دوی بیا بیرته وګرځېږي، توبه وکاږي او په خپل عمل کې ثابت کړي، الله عزوجل نو بیا غفور رحیم دی، الله عزوجل به بیا وبخښي. دغه دوه لغات، یو صورت معنا ستره مرتبه، دلته د مفهوم د خبر په معنا دی، د ټولګي په معنا دی. اصطلاحا صورت موږ د آیاتونو هغه ټولګي ته وایي چې سر او پای معلوم وي، او د قرآن د آیاتونو د اصطلاح موږ صورت وایو. محسنات معنا پاکي میرمنې، محسن معنا پاک سړی، غیر محسنات معنا ناپاکه میرمنې. خصوصا دلته موضوع د اخلاقی نگاه څه ده، یعنی د زنا او د هغه مربوط ده. محسن غیر محسن معنا ناپاکه نارینه. 15 آیات نن ورځ لپاره بس دي. الله عزوجل دې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.